چې هغه موانع چې د سړکونو په بغلونو کې ایښودل شوي دي هغه باید نوره لرې شي. په کابل کې شروع شوه په ټول هېواد ته به دا غځېږي، که هر ولایت کې وي په هر ځای کې وي هر نهاد مخ ته دغه شی ایښودل شوی هغه به لرې کېږي ضرور. دغه لارې چې خلاصېږي د ریاست الوزرا په حکم سره او د کورنیو چارو وزارت ته دا خدمت حواله شوی و چې اول دغه موانع د کورنیو چارو وزارت د قرارګاه د مخ څخه لرې شي. د اسلامي امارت د وزیران شورا د پریکړې په اساس په کابل ښار کې د لویو لارو او فرعي سړکونو څخه د موانع لرې کولو چارې پیل شوې. د کورنیو چارو وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس مولوي زین الله عابر وویل د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د کورنیو چارو وزارت ته مسؤلیت سپارل شوی دی او د کورنیو چارو وزارت د پریکړې وروسته لومړی د یاد وزارت د قرارګاه له مخې څخه د موانع د لرې کولو چارې پیل شوې. د کورنیو چارو وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس په خپلو خبرو کې ویل د موانع لرې کول د دې ښکارندویي کوي چې په هیواد کې امنیت تامین دی او له دې سره به د هیوادوالو پر مخ سړکونه او فرعي لارې خوشې شي. د افغانستان اسلامي امارت د وزیرانو شورا د پریکړې مطابق چې هغه موانع چې د سړکونو په بغلونو کې ایښودل شوي دي هغه باید نوره لرې شي. چون د دې فیصلې د عملي کولو د پریکړې عملي کول دپاره مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی و. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ د هغې د تصمیم نیولو وروسته داسې پریکړه وکړه چې اول دغه موانع د کورنیو چارو وزارت د قرارګاه د مخ څخه لرې شي. دا د دې ښکارندویي کوي چې الحمدلله په کابل کې عموما په ټول افغانستان کې بهترین امن راغلی دی، نو دې شي ته موږ ضرورت نه احساسوو. ولس ته یې ستونزې جوړې کړې دي، لارې بندې دي، نو نوره دغه موانع به په لارو کې په سرویس سړکونو بندې نه وي. عابر د دغه موانع د لرې کولو پر مهال زیاته کړه دا موانع چې د هر نهاد مخکې وي لرې کېږي او نور ځایونو ته به انتقالیږي. هغه زیاتوي چې د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې ته متحد دی او دا چاره به عملي کوي. د نن تاریخ څخه چې د یکشنبې ورځ ده دغه آغاز به کېږي. هغه موانع چې هغه د هر نهاد د هر ارګان مخ ته ایښودل شوي دي هغه به لرې کېږي، مسؤلو ځایونو ته به انتقالیږي. د کورنیو چارو وزارت د دغې پریکړې عملي کولو ته متعهد دی. الله رب العزت دې وکړي چې په دې لرې کولو سره چې د موانع لرې کېږي څوک خفه نه شي. دومره به ووایم د ترافیکو څخه د خلکو څخه په ډېر معذرت سره که په دې نقل کولو کې دوی ته کومه ستونزه راولړېده، لار بندې ده، نو دغه به موقتي وي چې موانع لرې شي، بیا به خلکو ته ستونزه نه وي. د کورنیو چارو وزارت د مقام دفتر رئیس زیاتوي دا لړۍ اوس مهال په کابل کې پیل شوې او وروسته به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. په کابل کې شروع شوه په ټول هېواد ته به دا غځېږي، که هر ولایت کې وي په هر ځای کې وي هر نهاد مخ ته دغه شی ایښودل شوی هغه به لرې کېږي ضرور.
له دې سره د کورنیو چارو وزارت د عوایدو مسؤل وایي موانع د کابل ښار لپاره ګڼې ستونزې پیدا کړې وي چې اوس مهال د کابل ښار خلک په ډېرې اسانۍ سره تر خپل هدف پورې پر وخت رسیږي. دغه لارې چې خلاصیږي د ریاست الوزرا په حکم سره او د کورنیو چارو وزارت ته دا خدمت حواله شوی وو، نو نه یوازې دا چې د ملک ښکلا ده بلکې ملت ته په دې کې سهولتونه دي، ځکه چې دا یو فرعي سړک دی. د دې سړک په وجه باندې کوم چې عمومي سړک دی، عمومي شاهراهونه دي، د هغې په رش باندې ډېر اثر پرې باسي. دا چې بند دي نو هلته رش بیخي زیاتي، دا چې خلاصي نو په هغه رش کمیږي. رش کمیدلو سره سره دا د ملک یو ښکلا ده، هغه ښار خپل فزیکي حال ښکاره کولی شي. البته تر اوسه پورې چې پاتې وو، چونکې الاهم پر اهم مسلې نور کارونه مخکې ډېر وو، مخکې عمومي شاهراهونه بند وو، خلکو شارکونو ته مخې ته بلاکونه ودرولي وو، هغه مخکې خلاص شول، لله الحمد اوس حکم راغی، اوس دا لارې خلاصې شولې، ورسره نور هم انشاءالله کارونه ستاسو ته روان دي او ښه کېږي انشاءالله. وړاندې هم د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د کورونو او سړکونو باندې ګڼ شمېر کانکریټي موانع ایښودل شوي وو، هغه مهال د کابل ښاروالۍ له لوري یې ګڼ شمېر لرې کړل شول.